السلام علیکم درنو زده کوونکو او زیارکښو زده کوونکو هیله مند یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د ساعت جامه مو پر تن وي. بیا هم په 19 ګردي میز د ریاضي مضمون کې له تاسو سره زه لیلا فیضي یم، تر څو تاسو ته د ریاضي مضمون په برخه کې لس سواله در سره شریک کړم، تر څو وکولی سم پوه سم چې آیا دغه ویډیوګانې چې ما او زما همکارانو تاسو ته د یوټیوب چینل له لارې او د فیسبوک باندې له لارې له تاسو سره شریکې کړي دي، آیا دا تاسو ته ګټورې تمامې سوي دي؟ او که ګټورې تمامې سوي دي نو حتما به تاسو د موږ دغه پوښتنو ته ځوابونه راولېږئ. تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ دغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، یا هم د ښه منظم شاګرد په څېر باندې کتابچه راواخلئ، دغه پوښتنې یادداشت کړئ، دا ټولې پوښتنې راته ځوابونه یې په کتابچه کې ولیکئ، عکسونه یې له ما سره کومنټ کې شریک کړئ، یا هم هماغه شیبه کوم سوال چې ګورئ هماغه سوال ته هماغه پوښتنې ته هماغه شیبه کې په کومنټ کې ځواب ولیکئ. نن هم راځم تاسو نه لس بېلابېلې پوښتنې کوم چې د پوښتنو محور مې کسرونه او بل هم ابدا جمع کول یا هم د کسرونو بېلابېل اړخونه دي. دا پوښتنې به له تاسو سره شریکې کړم، تاسو به ځوابونه راته راوړئ. د لوی څښتن تعالی په نامه یا هم د لوی خدای په نوم لومړۍ پوښتنه د لاندې اعدادو لوی مشترک قاسم پیدا کړئ. تاسو به راځئ دا عملیه به سرته رسوئ په دغو دوو دانو سوالونو یا دوو دانو اعدادو، یو 4 او بل هم 2 دا چې د دوی لوی مشترک قسم څه دی دا به راته ووایاستئ. دویمه پوښتنه کوچنی مضرب څه ته وایي؟ تاسې راته تعریف کړئ. دلته په لوی مضرب کې تاسې به مثال کاروئ، په کوچني مضرب کې به یوازې وایاستئ کوچنی مضرب څه ته وایي. درېیمه پوښتنه کسر څه ته وایي؟ کسرونه مو لوستي دي، کسر څه ته وایي؟ تعریف یې کړئ. ډېره ساده پوښتنه دا چې کسر څه ته وایي دا به راته تعریف کړئ. څلورمه پوښتنه لاندې واقعي کسر په غیر واقعي کسر واړوئ. زه تاسو ته یو واقعي کسر درکوم، تاسې هغه کسر په څه شي باندې اړوئ؟ په غیر واقعي کسر. مثلا 4/2/3 دا به راته ووایاستئ چې دا یو واقعي کسر د غیر واقعي کسر یې څه ډول معلومولی شئ. پنځمه پوښتنه تاسې د کسرونو ډولونه حتما لوستي دي، نو تاسې به ماته ووایاستئ چې عام کسرونه څه دي او څو ډولونه لري. دا به راته تشریح کړئ. شپږمه پوښتنه په شپږمه پوښتنه کې یو کسر درکوم، تاسې به راته ووایاست دا څه ډول یو کسر دی؟ دا کسر څه ډول یو کسر دی؟ ما تاسو ته وویل چې زموږ پوښتنې ټولې په کسرونو کې دي، نو 4/12/5 دا څه ډول یو کسر دی؟ نوم یې څه دی؟ دا به تاسې راته ووایاست. اوومه پوښتنه لاندې کسرونه اختصار کړئ. حتما وایاست اختصار شي. د اختصار تاسو پوهېږئ چې د کسرونو ساده کولو ته اختصار وایي. نو 2/4 او 12/4 ډېر ساده کولی شئ چې یې کړئ اختصار یې کړئ. اختصار مو هم زده کړئ. اتمه پوښتنه څه ډول کولی شو چې کسرونه هم مخرجه کړو؟ یعنی دلته د کسرونو هم مخرجه کول هم یوه مرحله لري. تاسې به راسئ هغه مرحله به راته توضیح کړئ، یعنی په خپله ژبه به ووایاستئ لومړی موږ کسرونه راخلو هم مخرج نیسو، بیا راځو هلته ورته
ضرب تقسیم عملیه سرته رسوو او بیا همغه څه شی کوو هم مخرجه کوو دا کسرونه نو دا به راته ولیکئ. نهمه پوښتنه لاندې کسر جمع کړئ. کوم کسر به 4 پر شپږو جمع 3 پر شپږو مساوي پر څو کېږي. لسمه پوښتنه لاندې کسر تفریق کړئ. دا کسر به تاسو څه کوئ؟ تفریق کوئ. 5 پر شپږو منفي 9 پر 7 مساوي پر څو کېږي. ګرانو زده کوونکو دا مې 10 پوښتنې د ریاضي مضمون چې ما له تاسې نه وپوښتلې نو تاسې به راسئ دغه پوښتنو ته به په کومنټونو کې ځوابونه راکړئ. بیا هم له ټولو نه مننه کوم دا چې زموږ دغه ویډیوګانې ګورئ د یوټیوب چینل لخوا او د فیسبوک پاڼې له لارې. بیا هم که چېرته پوښتنه لرئ بغیر له دې پوښتنو چې ما درڅخه وپوښتلې تاسې که چېرته پوښتنه لرئ په کوم ځای باندې نه یاست پوه سوي کولی سئ په ازاده ډول له موږ څخه په کومنټونو کې پوښتنه وکړئ تر څو موږ په نورو جلسو کې راسو د تاسې په کومنټونو باندې خبرې وکړو او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړو. تر بیا ښه وخت او ښې چټ.